په پیل کې د خبرونو سرټکي د 203 منصوري قلوردو اړوند له دویمې پلې لوا څخه د خلیفه سراج الدین حقاني لیدنه، د سرپل ولایت له یو شمېر سیمه چارواکو او مجاهدینو سره د ریاست الوزرا د اداري مرستیال غونډه، او دا چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. د پاک الله په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د لړم میاشتې 14مه نیټه ده. زه صادق فروتنی یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت وایي چې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني پکتیکا ولایت کې د 203 منصوري قلوردو اړوند له دویمې پلې لوا څخه لیدنه کړې. د دې وزارت په وینا د کورنیو چارو وزیر د دې لوا له قمندان مولوي نقیب الله حامد او نورو مجاهدینو سره په لیدنه کې د مسؤلینو هڅې ستایلي او دوی ته یې د شته ستونزو د حل په موخه ډاډ ورکړی دی. د سرپل ولایت یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو او مجاهدینو د ریاست الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره په لیدنې کې ویلي چې د دې ولایت مسؤلینو ولسونو ته د خدمت کولو او د ژوند مناسبو شرایطو برابرولو په موخه هلې ځلې کوي. ورته مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال ټینګار کړی چې د اسلامي امارت مسؤلین باید په مرکز او ولایتونو کې د خلکو نظرونو او غوښتنو ته پاملرنه او د شته امکاناتو پر اساس ورته رسیدنه وکړي. په یو بل خبر کې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت د کندوز په کلباد، دشتیارچي، علي آباد او ګلتپي ولسوالیو کې د 6 نوو مخابراتي سایټونو د پرانیستلو خبر ورکړی. د دغه وزارت په وینا کندوز کې د نور سایټونو جوړولو چارې هم روانې دي چې ډیر ژر به چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د پوهنې وزارت وایي چې د نیمروز مرکز اړوند په ماجرآباد کلي د شهید عبدالله لیسي لپاره د 289,550 امریکایي ډالرو په لګښت نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د پوهنې وزارت په وینا دغه ودانۍ په 2 پوړونو کې چې 14 درسي او 4 اداري خونې، لابراتوار، کمپیوټر خونې او نور اړین وسایل لري جوړه سوې ده. د خبرونو دوام او اوس وروستی خبر. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکي نومان ډونالډ ټرمپ د پایلو له رسمي اعلان وړاندې خپلو پلاویانو ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې خپلې کړي ژمنې عملي کوي. نوموړي ټینګار کړی چې د امریکا امنیت ته د پاملرنې په موخه به د ناقانونه کډوالۍ مخه ونیسي. تر دې مهاله ډونالډ ټرمپ د 280 الکټرول کالج رایو په ګټلو سره له خپلې سیالې کاملا هریس څخه مخکش او بریا ته نږدې دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی سئ د اروج بېلابېلې خپرونې، مستندونه او فکري او فرهنګي خپرونې د دې ادارې د سوشیل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.